علي وزیر په زندان کې شکنجه شوی دی. سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم خبر ته. دوستانو پر الله سره ویډیو کې وګورئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوي تازه معلومات تر تاسو ورسیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او مدافع وکیله منزه کاکړه وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې پاکستاني استخباراتو په زندان کې علي وزیر سره تشدد او زیاتی کړی دی او د هغه له منځه وړو هڅه کوي. علي وزیر شدید شکنجه شوی، سمدستي یې روغتیایي وضعیت سم نه دی. که په نوموړي څه وشول، مسؤل به د پاکستان پوځ استخبارات وي. دا شمتکلی خبر تر بیخي چارې ښه وه.